برنامه از محصولات تنی. د با خبر خبرونه د مهمو خبرونو راپورونو او مرکو راټولونکي. معاشات معلمین بلند خواهد رفت. مسئولین ولایت هرات در یک اقدام غیر مترقبه دست به توزیع سلاح میان مردم زدند. به گفته ملا دادالله طالبان تا هنوز موجود است و برای آمریکا و متحدینش یک تهدید پنداشته می شود. برنامه امروزی ما شامل این گزارشات است. ښوونکو ته د پوهنې د وزارت نوي امتیازات، توزیع سلاح در هرات، د خوست په ولایت کې ځانمرګي هڅې شنډې شوې، شورش زندانیان در شبرغان، په کابل ښار کې د راستانه شویو کډوالو ستونزې، این طور نگویید یا داسې موایید، او په کابل مارکیټونو کې د خارجي اسعارو بیې. ولی قبل از همه مشروع اخبار از فهیم زاوش. اشخاصی که قبلا توسط نیروهای آمریکایی زخمی شده بودند خواهان جبران خسارت شدند. این اشخاص چند قبل در ولسوالی ارگون ولایت پکتیا توسط نیروهای ائتلاف زخمی شده بودند. در بین این افراد که مجموعاً 5 نفرند و زن نیز می باشد. نیروهای آمریکایی در واکنش به این مسئله زخمی شدن افراد را یک اشتباه نیروهای آمریکایی دانستند. 850 نفر از زندانیان در زندان شبرغان دست به اعتصاب زدند. این افراد که غالباً از بقایای طالبانند خواهان رهاییشان از زندان شبرغان شدند. گفته می شود مسئولین شبرغان به خاطر رفع این مشکل از نیروهای بازسازی ولایتی یا PRT که در شهر مزار شریف مستقرند کمک خواستند. از این پس برای کسانی که در برنامه DDR یا خل سلاح و ملکی سازی خل سلاح می شوند پول تادیه نمی گردد. مسئولین برنامه DDR ضمن اظهار این مطلب افزودند که به دلیل سوء استفاده پولی از طرف بعضی از قماندانان دست به این اقدام زدند. قبلا به اساس برنامه DDR برای نظامیانی که به طور داوطلبانه خل سلاح می شدند الی زمان کاریابی مقدار پول توزیع می شد. و این هم یک خبر خارجی. 5 نفر اسرائیلی در نوار غزه کشته شدند. با گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره این افراد که شامل 3 طفل و 2 مرد می باشد توسط ملیشه‌های فلسطینی به قتل رسیدند. این در حالی است که حزب بر سر اقتدار اسرائیل لیکود در یک همه‌پرسی از اعضای این حزب خواسته است تا در مورد برون کردن شهرک‌های یهودی نشین از نوار غزه رأی بدهند. سلام، زه الماس مددیار او زما همکاره امینه بابک د با خبر د نننۍ خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. و ما هم به نوبه خود سلامای خدا خدمت شما شنونده های عزیز برنامه با خبر تقدیم میکنم. امیدوار هستم تا آخر برنامه با ما همراه باشید. نو همکار د دې خاطر چې اوریدونکو هم په انتظار کې پرې نګدو نو ستا خوخه د رپورټونو په اوریدلو باندې فایل کوو. و اولین مطلب برنامه ما که در باره است که وزارت معارف تصمیم گرفته که معاشات معلمین زیاد کنه. دا خو ډیره ښه خبر ده. دا کومو ښوونکو ته د امتیازات ورکړي؟ این امتیازات شامل تمام استادایی که در سطح افغانستان مشغول تدریس در مکاتب می باشه است. دا خو یو ځل پروس کال هم داسې د ښوونکو معاشونه لږ زیات شول نسبت مامورینو ته. دا اوس دا امتیازات نوی امتیازات دي؟ بله کاملا این امتیازات جدید است که برای معلمین در نظر گرفته شده. همکار زل دینه داریم چې یو ځل په هم د امتیازات ښوونکو ته ورکړي د 2 میاشتو د پرول بیا بیرته هغه ته نه واخیستل چې دا ور د امتیازات هم ماسه نسی. و ما هم امیدوار هستم که این بار نشه و معلومات بیشتر از زرغونه روشان در این مورد میشنویم. د معارف وزارت د مرکز ولایت ښوونکو ته یو لړ امتیازات اعلان کړه. د پوهنې وزارت غواړي چې ښوونکو ته د امتیازاتو پورکول سره هغوی دې ته وهڅوي څو هغوی په مینه او خوښۍ سره خپل وظایفو ته دوام ورکړي.
په تیره بیا مسلکي او با تجربه ښوونکو ته. دا چې دا امتیازات د ښوونکو لپاره څه دي، د معارف د وزارت مرستیال سید حسین اشراق حسینی نه مو وپوښتل. هغه وویل ما تلاش میکنیم که به صورت مرحله وار این ارتقای ظرفیت و این بلند رفتن کیفیت را سیستم بدیم. با وجود وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی در کشور ما معاش فعلی کافی نیست، اما متاسفانه مشکلات بودجوی همواره چالش بزرگی بوده در پیشروی ما و معلمین عزیز ما. امسال معاش تشویقی که وجود داشت پارسال جزء معاش معلمین میشه و همچنان در رابطه با معلمینی که در دوردست‌ها به تدریس میپردازند و به تربیت اولاد وطن کمر همت بسته کردن، بر اونا ما معاش منطقوی در نظر گرفتیم. خود به خود معاش منطقوی کمک میکنه معلمین عزیز ما را. منطقوی معاشونه څه معنا لري؟ معاشات منطقوی معاشات است که معلمینی که در ولسوالی ها، در علاقه داری ها، در قرجات دوردست دور از شهرها وظیفه اجرا میکنن در یک کاتگوری تقسیمات شده و این معاشات برشان طبق یک کاتگوری که مشخص است امسال برای معلمین ما پرداخته خواهد شد. آیا اوسنی ښوونکي د ښوونځیو او زده کوونکو د ضرورت په اساس موجود دي او څنګه او په مجموع کې څومره معلمینو ته ضرورت شته؟ یقینا کمبود معلم به لحاظ مختلف، هم به لحاظ تجربه و سویه، هم از اینکه با شیوه های نو چقدر آشنایی دارن ما مشکلات داریم، ولی روی هم رفته ما برنامه ها و تدابیر داریم تا کمبودات که وجود داره این کمبودات گام به گام و صورت مرحله وار حل شوه. نو مړ زیاته کړه چې موږ په لومړي سر هغه کسانو ته چې لیسانس ولري او یا هم د معلمینو فارغین وي پرته له کومه ځنډه منو، خو د مجبوري په حالاتو کې اولته چې ډیر زیات د معلمینو کموالی وي د 12 ټولګي فارغان هم نیسو. مددیار صاحب خودم محکم کو که با سلا توزیع میشه. چرته دلته موږ ته استودیو ته راوړي؟ نه دی جنی مددیار صاحب در ولایت هرات تو شنیده میشه که با سلا توزیع میشه. دا خبره د لکوم جنا اوریدلې ده او چا ویلي دي؟ ما ایره د مطبوعات امروزی خواندیم. دا څنګه سلاګانی دی لوي خو وایي چې دی دیار د سلا راټولو لبل خو سلات ما خود ما ایران ماندیم مددیار صاحب. از یک طرف گفته میشه که سلاها را از مملکت جمع میکنیم و از طرف دیگه با سلا توزیع میکنم. من خودم نفهمیدم. من خودم شاید اونا ادعا کردن که در ولایت هرات امنیت نیست، به خاطر بهتر ساختن وضع امنیتی ما این سلا را توزیع میکنیم. نو په سلا په توزیع کولو باندې امنیت راځي؟ ما چې مونږ هم تو ادعا دارن که با توزیع سلا ما میتونیم که امنیت خوب داخل شهر بیاریم، اما ما خودمون نمیفهمم دا یوازې دینه په خار دی رات کې توزیع شوی دا او په ولسوالیو کې هم ای که سلا در داخل شهر است یا خارج شهر هم توزیع میشه. از عرف برات میشنویم، ولی قبل از او اول از مردم میشنویم که اونا چی میگن در این مورد. فعلا وضع امنیتی ایراد خوبه، بازسازی ادامه داره. امیر صاحب اسماعیل خان خوب خدمت میکنه، ولی به شما بگم امنیت خب ما خوب داخل شهر میگردیم، این طرف میریم امنیتی به ما مثلا من نفر امنیتی کسی کار نداره. ولی از وقتی که میرویس صادق وزیر امنیتی کشته شد کمک این نفرای نایب زاده سعی میکنه یک دم حمله میکنم بالا سرباز، یک دم خود به ولایت نفر میکشم. 2 تا گرفتم تا والک بندی کردم، ولی همین پیشتر 15 میرسلا بود از نفران نایب زاده به داخل سراشته جاسازی شده بود، اونا رو گرفتم. وضع امنیتی ایراد از روزی که میرویس شهید شد به حساب دوزی میشه. همی تقریبا 20 روز جلوتر ترانسپورت ایراد بس که برو قمندانی دوزی شد. از عاشق محمدی بازم برو قمندانی او هم دوزی شد. غلفایر بهش کساندن تکا مردم رو بردم. فعلا وضع ایراد خوب نیه. مردمی گپ است که سالا توزیع شده، ولی به خاطر از اینکه ایراد یک دست یک پارچه میتونه سلا هم توزیع کنه میتونه که نکنه. ما در مورد توزیع سلا از سخنگوی وزارت دفاع جنرال عظیمی پرسیدیم و ای گفت برای ما در این قسمت کنم راپور رسمی نرسیده. تا وقتی که ما یک راپور رسمی وزارت دفاع طریق قطعات خود را داشته باشیم اظهار نظر کردن نمیتونیم. این در حالی است که عنقریب پروسه دیدیهار یا خلع سلا و ملکی سازی در ولایت هرات آغاز خواهد شد. امینه جان څو ورځې مخکې کستا پیادي موته د امدی استودیو لار نه د سی ویل چې ځینې ځوانمرګي بریدونه په خوست کې د پیل کېدو په حال کې دي او داسې ځینې ځانوژونکي د خوست ښار ته هم ننوتي دي.
بله. بیا وروسته تر هغې که ستا په یاد وي زموږ او تاسې همکار فیض الله غمخور خوست ته لاړه. د دې په هکله باندې وروستني معلومات څه دي؟ ما خب چون داخل خوست نیستم نمیفهمم، ولی همکار ما قسمی که شما گفتین رفتن خوست و از اوجا یک سلسله مطالب و معلومات امرای خود آورده. اگر شما علاقمند باشین فیض الله غمخور میگیم که در ولایت خوست چی کباب بوده. خو مخکې دینه چې غمخور صاحب خپل ریپورت موږ تاسو ته وړاندې کړي د خوست نه، زه یو خبره ته کوم چې ولې په دې وروستیو کې زموږ په ځینو ولایتو کې امنیتي وضع ډیره د ناقرار او نارامه غونډه ده. راستی هم که مددیار صاحب نارامی یا ناامنی وضع در اواخر در ولایت ما زیاد شده، اما ای که در ولایت خوست موضوع از چه قرار است از فیض الله غمخور میشنویم. په دې وروستیو څو ورځو کې په خوست ولایت کې په پرله پسې ډول څو ځانمرګي هڅې شنډې شوي چې یوه یې هم د نوموړي ولایت د 25مې پلې پر کې پر قوماندان خیالباز شیرزي وه. دا چې دا پیښه کله او څنګه رامنځته شوه، خیالباز شیرزی د خوست ولایت د 25مې پلې پر کې قوماندان پرې معلومات بهرنیو مؤسسو نه د مرستو غوښتونکي دي چې هغوی ته خواړه ورکړل سي، تعلیم و تربیه امکانات ورته مساعد سي او دغه غوښتنې ډېرې زیاتې دي. خب بالاخره این مشکلات مهاجرین چی وخت حل خواهد شد؟ والا دا چې د دوی ستونزې به څه وخت هوارېږي د دې خو مسؤلین زه ورته نه یاستو، خو موږ او تاسې وظیفه دغونه ده چې د دوی دا ستونزې د مسؤلینو غوږ ته ورورسوو. او په دې هکله ما د زموږ همکار نورالله نوري نن په کابل کې د بابرک چمن ته ورغلی و او د مهاجرو سره له نږدې نه کتلي دي. که ستا خوښه یې د نورالله نوري ریپورټ په واورو. د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د ایران او پاکستان څخه راستنه سوي کډوال او دننه په هیواد کې زیات شمیر بې ځای سوي کورنۍ د بې شمیره کړاوونو څخه ډکې شوې او ورځې تیروي. دوی په حضوري چمن، ببرک چمن او نورو بیلابیلو سیمو کې میشت دي. متاسفانه ما از این بابت رنج میبریم. هر رهگذر، هر موتروان، هر شخصی که از اینجا تیر میشه یک تحلیل خود شخصی خود داره. آیا یا میگن جیره‌خور هستن، آیا یا خیراتخور هستن. نه خیر، ما افغان هستیم، غیرت داریم. کمی وعده که برای ما کرد در ایران که شما میرین حداقلش هم یک نمره زمینش بده که مخیمه بدنیم اونجا زندگی کنیم میشه برای ما. جا انسان نیست که زندگی کنه. په دې وروستیو کې نوموړو کډوالو ته د پولیسو لخوا ګواښونه هم سوي دي. ما یک دیوالکای خیمه خود یک کم بلند کرده بودیم، اومدن مانع شدن گفت باید بلند نکنین. خب اگه بلند نکنیم که زیر پای ما هم میاد، اگه بلند کنیم موزه نمیمونه، میگه که شما اینجا زورآباد جور میکنین به خاطر همین. ما دولت ما را خودش خواسته باید به ما سرپناه بده. ما که سرپناه نداریم، ما تا کی در زیر خیمه باشیم؟ طفلای من یکی صنف 4 در ایران خوانده بود، یکی صنف 6. حالا اینجا آمدیم در شهرک رفتیم گفتن شما زیر خیمه زندگی میکنیم، ما طفلای شما رو در مکتب نمیگیریم. موږ وغړېدلو نو رالو چې کور به راکړي، مګم ډېر مشکلات مواجه یو چې دلته رالو نه زموږ څه پوښتنه وسول نه بس خاص وسو تللی ولیدلې نو مشکلات مو دغه دی چې یو کور ځای موږ ته دغه کې درکله به موږ دلته پراته یو د موټرونو چې ټکر وکړي یو په خیمه کې راننوځي. دغه کډوال تقریبا 2 کاله کېږي چې د ایران او پاکستان څخه هیواد ته راستنه سوي دي. دې ته ورته زیات شمیر کورنۍ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې هم بې برخلیکه میشتې دي. دا په داسې حال کې ده چې ویل سوي د ایران دولت به په راتلونکو څو میاشتو کښې د هغه هیواد څخه د ټول افغان بهرنیو مؤسسو نه د مرستو غوښتونکي دي چې هغوی ته خواړه ورکړل سي، تعلیم و تربیه امکانات ورته مساعد سي او دغه غوښتنې ډېرې زیاتې دي. خب بالاخره این مشکلات مهاجرین چی وخت حل خواهد شد؟ والا دا چې د دوی ستونزې به څه وخت هوارېږي د دې خو مسؤلین زه ورته نه یاستو، خو موږ او تاسې وظیفه دغونه ده چې د دوی دا ستونزې د مسؤلینو غوږ ته ورورسوو. او په دې هکله ما د زموږ همکار نورالله نوري نن په کابل کې د بابرک چمن ته ورغلی و او د مهاجرو سره له نږدې نه کتلي دي. که ستا خوښه یې د نورالله نوري ریپورټ په واورو. د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د ایران او پاکستان څخه راستنه سوي کډوال او دننه په هیواد کې زیات شمیر بې ځای سوي کورنۍ د بې شمیره کړاوونو څخه ډکې شوې او ورځې تیروي. دوی په حضوري چمن، ببرک چمن او نورو بیلابیلو سیمو کې میشت دي. متاسفانه ما از این بابت رنج میبریم. هر رهگذر، هر موتروان، هر شخصی که از اینجا تیر میشه یک تحلیل خود شخصی خود داره. آیا یا میگن جیره‌خور هستن، آیا یا خیراتخور هستن. نه خیر، ما افغان هستیم، غیرت داریم. کمی وعده که برای ما کرد در ایران که شما میرین حداقلش هم یک نمره زمینش بده که مخیمه بدنیم اونجا زندگی کنیم میشه برای ما. جا انسان نیست که زندگی کنه. په دې وروستیو کې نوموړو کډوالو ته د پولیسو لخوا ګواښونه هم سوي دي. ما یک دیوالکای خیمه خود یک کم بلند کرده بودیم، اومدن مانع شدن گفت باید بلند نکنین. خب اگه بلند نکنیم که زیر پای ما هم میاد، اگه بلند کنیم موزه نمیمونه، میگه که شما اینجا زورآباد جور میکنین به خاطر همین. ما دولت ما را خودش خواسته باید به ما سرپناه بده. ما که سرپناه نداریم، ما تا کی در زیر خیمه باشیم؟ طفل
طفلای من یکی صنف 4 در ایران خوانده بود، یکی صنف 6. حالا اینجا آمدیم در شهرک رفتیم گفتن شما زیر خیمه زندگی میکنیم، ما طفلای شما رو در مکتب نمیگیریم. موږ وغوړېدلو نو رالو چې کور به راکړي مګم ډېر مشکلات مواجه یو چې دلته رالو نه زموږ څه پوښتنه وسول نه بس خاص وسو دلې ولیدلې نو دا مشکلات مې دغه دی چې یو کور ځای موږ ته دغه کې در کله به موږ دلته پراته یو د موټرونو چې ټکر وکړي یو په خیمه کې راننوځي. دغه کډوال تقریبا 2 کاله کېږي چې د ایران او پاکستان څخه هیواد ته راستنه سوي دي. دې ته ورته زیات شمېر کورنۍ د هیواد په بیلابېلو ولایتونو کې هم بې برخلیکه میشتې دي. دا په داسې حال کې ده چې ویل سوي د ایران دولت به په راتلونکو 2 میاشتو کښې د هغه هیواد څخه د ټول افغان کډوال راوباسي او د پاکستان حکومت هم ویلي چې په لنډه موده کې د ټول افغان کډوال د هغه هیواد د پلازمینې اسلام آباد څخه ووځي. مددیار صاحب اتو نگوین. امینه جان نو څنګه وایم؟ از موجب خلوتگر میشنویم هر قسم که اونا با ما مشوره دادن اما قسم میگیم بس چه سر رقم آقا وایی منگا هم اما هسی وایو. این طور نگویید. داسه موایید. سلام، باز هم من مجیب خلوتگر با برنامه گونه داسه موایی یا چونین نگویید در خدمت شما قرار دارم. در برنامه گونه های گذشته روی کلمات چپس یا کچالوی سرخ شده و جشن یا تجلیل از مراسم خاص صحبت شد. امروز روی کلمه دیگری که اغلباً به صورت درست تلفظ نمی شود صحبت می کنیم. پس اول می رویم سراغ مردم تا بدانیم این کلمه‌ای که غلط تلفظ می شود چیست. جمعه صاحب روز رخصتی است دیگه، آزادی است. رخصتی است دیگه. رخصتی است دیگه. رخصتی است دیگه. رخصتی. روز جمعه خو روز رخصتی است. رخصتی چې خود حکومت رخصت کړي نو هغه شو چې راځي. خوب، کلمه رخصت که رخصت تلفظ می شود یک مشکل دیگری است. آیا این مشکل از چه طریق حل می شود؟ می شود باز از مردم بشنویم. رادیو خودش بسیار یک به اصطلاح کتاب و یک تعلیم و یک استاد خوبتر به هم میگه. کلمات مثلا مترادف و کلمات غیر ادبیات استعمال میشه، باید از طریق رادیو بر مردم اذعان شد. پس بشنوید که رادیو چه میگوید. رخصت اصلا یک کلمه عربی بوده و وارد زبانهای پشتو و دری شده است. اگر بخواهیم درست این کلمه را تلفظ کنیم پس بعد از من تکرار کنید. رخصت، 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 رخصت. امینه جان تا خو ویلې چې داسې موایا. بله. نو چې داسې ونوایم نو څنګه واخلم او څنګه خرڅ کم؟ مددیار صاحب گوش کنین که نخرین، اول باید نرخ اسعار را بفهمین بعد از او بخرین. یعنی بغیر د دې نه اخیستلو خرڅول میشه که سرتان قیمت بفروشه. ولا تم رښتیا وایي امینه جان. نو نجیب الله زاهد به موږ ته د اسعارو بیې د کابل په مارکیټونو کې وایي. یو امریکایي ډالر اخیستنه 50 افغانۍ او 10 پیسې، پلورنه 50 افغانۍ او 40 پیسې. یو یورو د اروپאי ټولنې یوازنۍ پیسه اخیستنه 950 افغانۍ او 80 پیسې، پلورنه 950 افغانۍ او 90 پیسې. یو انګلیسي پاوند اخیستنه 9 افغانۍ او 25 پیسې، پلورنه 9 افغانۍ او 15 پیسې. زر پاکستانی کلدارې اخیستنه 801 افغانۍ، پلورنه 802 افغانۍ. زر هندي کلدارې اخیستنه 1080 افغانۍ، پلورنه 1010 افغانۍ. یو عربي درهم اخیستنه 14 افغانۍ او 50 پیسې، پلورنه 14 افغانۍ او 80 پیسې. یو سعودي ریال اخیستنه 14 افغانۍ او 40 پیسې، پلورنه 14 افغانۍ او 50 پیسې. او زر ایرانی تومان اخیستنه 58 افغانۍ او 90 پیسې، پلورنه 950 افغانۍ. شنونده های بسیار عزیز برنامه با خبر، خدا کنه که تا ایدم با ما یک جا بوده باشین و چون در آخرین دقایق برنامه قرار داریم ناگزیر هستیم که با شما خداحافظی کنیم و در اخیر یک بار دیگه همکارم الماس مددیار و من آمنه بابک شما را به عزت متعال میسپاریم. او تاسو ته وایو چې د با خبر تر بل خبرونه پورې با خبر باشید.